د غزوه مستلق آغاز شو جناب رسول الله تیاری کو صحابه کرامو ته او فرمایل چې تاسو خپل بیبیانې سوق ځان سره بیاي نو د زنانو یو جدا جلوس او یو جدا کاروان جوړ کړي غزوه مستلق تا په ډېر ګڼ تعداد سره د کافرو مقابله تا ځان نظر کې د 70 آیات لا راغله نه دي رسول الله علیه السلام چتلو بی عائشہ او فرمایل چې یا رسول الله چې تاسو زه او صحابه ځان سره بیبیانې بی نو تاسو کو خفغان نظم در سره زم عزیزانو رسول الله علیه الصلاۃ والسلام بی عائشہ دغه وخت کې ناوې وزن سره غزوه مستلق لروانه ک بی عائشہ چې تلا د خپل خور نه یو د غاړه هار او د سر سکاله اوست چې زمان ناوې توپ دی او د ناوې توپ دوران کې زم کالی استعمال کوم نو د خپل خور اسمانه ځان سره کالی واغستل او رسول الله سره روان شو عزیزانو جهاد میاش دعا درې چې د مستلق ختم شو جناب رسول الله علیه السلام د هغه طرف نه او فرمایل چې غزا فی الحال جهاد ختم شو زه چې روان شو صحابه کرامو کې یو صفوان بن معطل نومه دې دته وی چې تبد صحابو د اوخانو نه او خروس راولي ک کمزه اوخان مون درکو چوکو هغه ځای کې صفاتی شوی تب هغه ګوره نو هغه دل ساتلو چې ته بد صحابو نه صفاتی بزان سره رااله ستاده غ ډیوټی ده د هغه ډډه چې راځي ماخام اذان شو جناب رسول الله فرمایل چې صحابه پوښي د ماخام وخت دی چې مون ادا کو نو بیا بزو دوارو جانو سردار آواز کو چې اے صحابه کوشای رسول مقبول دا आवाज سره فوري صحابه کوشل صحابه کرام خپل بیانو ته وی چې تاسو کوشای او د الله مون ادا کې د مانځنه به بعد سفر باندې روان شو کور ته بزو دیو کې بیا هشم اراغ لرا کوشلا د ماخامون لپاره تیاری کوي لرزه ته ځان سره وبواغستو پرده کې کې ناستا چار ادم کوي او منزل ځان تیاری دوالو جانو سردار قای نامدار فخر الانبیاء امام المجتبی صلی الله علیه وسلم مون باندې ودره دو منځه ادا ک صحابه مون ادا ک بی بی عائشہ صدیقی امنا و امکم و ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها کله چې چار دام کو د سر نه کالی رواغستو لاندې کې خود سوق چې چار دام او شو کالی ورنه ایر شو زیور او سلام دې پاتې شو او بی بی عائشہ رالو په مانځ باندې ودره دا بی بی عائشہ رضی الله تعالی عنها مسکی سوق چې سجده د الله رضا د پاره اولګولې تیار لګېدلې دا جناب رسول الله आवाज وکړ چې اے صحابه مظلوم پسر دی فوری خپل خانو کې جاو تخیجه ز رواني ګو بیبیان پتول نه خپل خانو تخیجی بارون لرازی کی جاو لرازی بیبی عائشہ مرالا بیبی عائشہ نیر شوی دی چې ماګنی د خپل خور کاله او زیور امیل یاد سرمن راغست دی او ارانه پاتې شوی دی فوری راغلا او په اوغبان کې ناستا او جناب رسول الله आवाज کو چې خان روان کړ 300 خانو قافله روان شوا
بی بی عائشہ چزان تو قتل آغا دا غاڑ ہار او دا سر منگتے نپاتے دے جناب رسول اللہ تے غق انکو او پا مزرہ کشل او آغا کالی پسے واپس منڈکڑا اوخ مخ کے روان دے صحابہ روان دی کاروان روان دے کوچ روان دے آنتر دے چی جناب رسول اللہ پکے روان دے بی بی عائشہ سوق چراغ لان اغید کالی زیتر و رسیدا کالی پروتو راوی غستا خوچی واپس پا مند مند رالنو قافل تلیو یواز فاتشوا بی بی عائشہ سترگو باندی اوخ کرالی چی اللہ خززات ما جناب رسول اللہ تمام صحابران ملکی تلی دی زکا یوازم خززات یا اللہ یوازم تلی نشما قافل ران ملکی لارا یا اللہ تم ناصرونی کا بانشا او پخپل زیبان پاتشوا دل تک صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ روان دے اغزین گوی چکم دے صحابو دمکڑا چانکو زپاتی ازان سروالی مشکی زپاتی ازان سروالی دوارو جانو سردار ورطا او فرمیل چی بچیت بدا ڈیوٹی کے کہ صحابو نصفاتیو اب ازان سررائلے اغا صحابی یو دیر وی دلدارو پریزگار دے رسول اللہ علیہ السلام عاشق دے جناب رسول اللہ دا مدرسے طالب دے پر رسول اللہ ایمان دے پر رسول اللہ مین دے چس وقت غزہ ترو رسید یو زنانے ولیدا پڑھون کی پٹنا استدا او دا خبگان دا وجہ جڑی دی جڑا کے استرگی ورغلی دی اددا دغه صفوان بن معطل رضی اللہ چو قتل چغیقی چه انا للہ و انا الیہ راجعون یا اللہ سوک انسان مر دے مونگدل تمستایو او اخیرت کے مستایو پا جند مستایو او دا مرگ و دا جن بعد مستایو انا للہ و انا الیہ راجعون تلاوت کا بی بی عائشہ خویلی دلی و پور کوٹوالی باندم خوچ مخامخی و قتل آغا بی بی عائشہ صدیقوا چی زال لناستوا او پا چگو چگو جاری چی جناب رسول اللہ صحابہ را نروان دے لارل او زدل تیواز پات شما ددوالو جہانو سردار اقائی نامدار فخر الانبیاء امام المجتبی محبوب کبریاء روان دے خوچ شاتا عبداللہ ابن عبی بن سلول یو رئیس المنافق دے رسول اللہ باندی ایمان روڑے کلمہ بیم ویلا روجے بیم نیولی حجون بیم کولا جہاد لبم راتلو او رسول اللہ علیہ السلام سر بڑم بی سب کے ولاڑو مخی بیم اسوان پا جیب کی ٹنبلیو لویا لویا گروا لوے لوے مزیدار پٹ کی بے وحلیو پینسے بے اوچتے وے او دوارو جانو سردار پا صحابوں کے بناستو دا بے ویچی یا رسول اللہ زم پتا باندے میں نیمو پتا باندے میمان لے لیکن اللہ او فرمال چے حبیب دالوی منافق دے دد پلا الادو کنشے زکیو شعر فرمائی بر زبان دو یا سمد پیدا ہو در دل یا سنا بر زبان دو یا سمد پیدا ہو در دل یا سنا اے باطل کافری ظاہر مسلمانی چسود پخل لیلاوی پزڑ باندے بلاوی پجبان باندے ربوی او پزڑ باندے دربوی اللہ وی ظاہر ایمان او ظاہر لا الہ منظور ندی عبداللہ ابن عبی بن سلول پجب لیلاوی او پزڑ کے ستاب دشمن دے دا اللہ دشمن دے اگا عبداللہ ابن عبی چیدہ بی بی عائشی اختاو قتل نو جناب رسول اللہ تے آواز کو چی یا رسول اللہ پا اخبانی بی بی عائشہ نشتا دے
او اختشتو روان دے دوارو جهانو سردار چې سمغلی وخلراغه وې قتل نو بی بی عائشہ پکې نوا زکه بی بی عائشہ خپل کالی پس رستو پاتې شوی وا او صفوان بن معطل ځان سره را روانه کړی وا صفوان بن معطل ورته وای بی بی تبران روان دے زکت دا تمام جہان مورے دزمک اسمان مورے زما مورے دا دنیا مورے نو تمان روان دے زوز بدر پسی رستو روان ما بی بی عائشہ پا اغبان کینولا او دا صحابی دیر دندار و پرزگار و پس رستو پیادل روان دے عبداللہ ابن عبی رستو راغے خود منافق چی اکتل چی یو دا صحابی دے بل بی بی عائشہ صدیقہ دا نفوری خلقت ہوئے چی محمد رسول اللہ پا نبوت داو کئی خو تاسو پہ ادبار مکوے پاغی ایمان مروڑے اعتماد مکوے زکا محمد رسول اللہ زانتا رسول ہوئی او اغد بی بی دا بدنامے دا پارا پاتے دا صفان بن معطل سر بدنام شوا یواز دوارا روان دی اغد محمد رسول اللہ زان خبر دے او بی بی اغد پردی سڑی سر روان دا بد فیلے گمانیوں کو دبد یقینے گمانیوں کو افکے لگاؤ تومت لگاؤ بہتان لگاؤ جناب رسول اللہ علیہ السلام سے پکملار بانے دے صحابہ ورتگوری خداڑ کی ہوئی چی یا رسول اللہ تمزان خبر نے او بی بی عائشہ خبر ندا خو یا رسول اللہ استاد کور بی بی صحابی سر را روانہ دا عبداللہ ابن عبی ور سر بدنام کھڑا سوخت دوارو جهانو سردار وګونو له خبر راو رسیدا نو صادر په مخواچو او کوړه په مزراغه ډډه لګول دا ماشومان تو شو بیبیان ورته یا رسول الله ای زمونږه خوګ محبوب او خوګ شوهر نن دې بدن باندې درنواله دې رنگ کې دې تغیر دې نن خپ معلومیږي دارات وای چې تپس باندې خپه رسول مقبول ورته غږ نه کوي او خبره ورته نه کوي جواب نه ورکوي چې پدې کې بی بی عائشہ صدیقہ رااله आवाज کوي یا رسول الله سلام علیک دوانو جانو سردار سترګو کې اوخ کې وګرځي دې مخه د بی بی عائشہ نواړو او سلام ورنوان غستو بی بی عائشہ صدیقہ ورلا په بل ډډ باندې راتو شو یا رسول الله سلام علیک دوارو جانو سردار سلام واغس خلق غوندي خفغان سرا په مزه आवाज سرا بی بی عائشہ سره مين نه کوي محبت نه کوي او د محبت په نظر ورته نګوري بی بی عائشہ ورته یا رسول الله کما ګنارا نشودا کما خطارا نشودا یا رسول الله چې نه په مخ مبارک هغه خنداشتا نه هغه برېخناشتا نه هغه تبسم او خوشالي شته یا رسول الله سترګو کې دوخ کې دی وای ته معنا پس خپه دوارو جانو سردار ور سره خبرې نه کوي आवाज کوي چې عائشہ زد دنیا خلکو سره سترګې نشم لګولې چا سره درې دې نشم کور کې بناسته ما صادر به مې په مخ باندې خور کړی وی چا ته بسترګې پورته نه کما یا رسول الله سوال چې ته ما نه مراوره ما نه خپه ما تخپل ګنا وایا یا رسول الله چې توبه نو باسم ته پس باندې خپه رسول الله علیہ السلام ورته اے بی بی دارت وچت دوخ نسل کوشلې او لاندې پاتې شوي تاسو صفوان بن معطل یا عثمان بن معطل شرا روانو نو اے بی بی دارت وې تصد پار پاتې شوي او صد پار کوشوي بی بی ورته او جلل چې والله العظیم یا رسول الله زما
تن من وطن بدن کفن تا نظار شا تاج و تخم در نظار وقت و بخم در نظار متاع و منال میں در نظار اہل و عیال میں در نظار پلار و مور میں تا نظار فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ پلار و مور میں در نظار شا ما چکم دے چار دام کو الترانا دا دخپل خور اکالی و سونا پاتے شویوا اغا دا غاڑے ہارو دا سر مانگ پاتے شویو اغا پسی ورلما امیر آغاستو بیارا روانے ما پا خدای میں نے قسم ہوئی نرات صحابی قتل دی نور تما قتل دی نے ما سر خبر کری دی نور سر ما خبر کری دی یا رسول اللہ چتران مراو رے ما سر خبر نکے پا ما دی بدگمانی دا زما دی پا خدای باندے قسم ہوئی اے دا اللہ حبیبا سر با سجدہ کے دما اگے پوری بجان ما چکم پوری آرا نساخت لینوی او یا اللہ ترازی کرنے او زما صفی درتا اللہ ویلینوی دوارو جانو سردار پا بدن باندے تبرالا زکچ دمین کورے روان لے دمنا پی خانو دلا سے کوروان شو محبت کے فرق راگے الفت کے فرق راگے منز کے بلتن راگے نفرت راگے الفت ختم شو محبت ختم شو بی بی عائشہ وچی یا رسول اللہ تم خفائے واللہ کبن خوراکو کمون بسکاکو کما رازیو دو دوارو جانو سردار تڑوان درستو کی گی یا رسول اللہ مانم مرورے گا زما باندھ دناوے توپ کے کور مروانوا یا رسول اللہ زما مین باندھ اور ملگوا یا رسول اللہ واللہ کبدس خبر نم خبر ہے ما یا اللہ سبدرا نشوی دی ما بد کالی نم مغستینو زب واپس تلینو کما تا معلومات ہوئی چھ منافقان با ما کوروانین واپس باورغلینو ما بی بی عائشہ جاری سارے بسج دباندی پروتے رسول اللہ علیہ السلام خفرے ابو بکر صدیق راگے یا رسول اللہ ما یبکی کا لئی وجگن اب کہتا یا رسول اللہ داست جڑی او سوجن خفو مرورے او سوجن جاڑے ابو بکر صدیق توئی چھے صدیقان زماد غار ساریان اے وفادارو وفاداران وزما غار سور مرگریان وزما یار غار سوران وزما پسخت کے پکاران وزما ہجرت یاران وزما صدیقان وزما عمیقان وزما رفیقان تا معلومات نشتا دے چھ بی بی عائشہ لاندے کوز شوی وا چا بدبختانو یودا سے خبر کردہ باروتے نشما سرگی لگولے نشما سرو چطولے نشما داس ظالمان دی بی بی عائشہ چا سر بدنام کڑا ابو بکر صدیقہ نبخوراکو کم نبسکاکو کم چتر کم وقت پوری ماتا دا بی بی عائشہ صفت و وصف پیان شوینوی ابو بکر صدیق غوگ باندلاس کی خون چلک چے پروردگارا زخو اغا صدیق ما چما پا کفر کے شراب ندس کلے یا اللہ زنا میں ندکڑے یا اللہ زنا کار نوما خطا کار نوما گناہگار نوما زخوغ صدیقیم چدا محمد رسول اللہ سر پا ار سختے کے ولارم ار تکلیف کے ولارم ستاد پارما پا بدل باندی زخمونا پا زل باندی داغونا بدل میں پخپلوینو خروب شو یا اللہ خستا حبیب میں واغستو ما پا کفر کے جہالت و پنا پوئے کہ چرت زنان دکڑے یا اللہ زما پلور باندے دے دا سنگا تحمت پورے شو دوارو جانو سردارو تے ابو بکران زان سر بی بی واخلان و ابو بکر صدیق زان سر اخپل بی بی واخلان دا اخپل لور بی بی زان سر واخلا کور طرف تے بوزا ابو بکر صدیق تو یا رسول اللہ
زما تن من بدل تا نزار شا تا نه قربان شا په خدای مې دې قسم وي زه بی عائشې ته کتې نشم په خپل برازي زه ځان سره بوتلې نشم صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ لاردا او جناب رسول اللہ بی بی عائشہ ځان سره کړه اے بی بی راز چپلار کر دے بوزما مورلا دے بوزما تب التصروز تیرے کے زما طبیعت خراب دے اے پروردگارا یا خدا غکور دے چھ رسول اللہ علیہ السلام جہاد لزی نو یواز نزی زان سرائی شبی بی بوزی کہ رسول اللہ علیہ السلام کور کی زندگی تیرئی نو بی بی عائشہ ورسروی یاد منافقان و بدبختان و ظالمان و دلاسا دا سے وخرا گئی چھ رسول اللہ پخفل اخلی او دو کور بحر باسی وہ بی کور تلان شان ستابا التغم غلطی او زما بدلت کی وقت تیرشی اے بی عائشہ کلچ مقراش نعالنو بیا بدر پسیدار شما بی عائشہ جانی چی یا اللہ کور مروان لے یا اللہ کور مروان شو جناب رسول اللہ رانا خفرے یا اللہ تم مرور نشے او یا اللہ رسول اللہ رضا کا دا بی عائشہ پا مخبانی اخرا روان لے جناب رسول اللہ پا مخبانی صادر را پروت ہے او سترگی چاسر نلگئی یا اللہ تد محمد رسول اللہ سترگی اچھتے کا تمام کائنات خپدے زکچ فخر موجودات خپدے فخر کائنات خپدے محمد رسول اللہ خپدے نو زک تمام عالم و جہان خپدے بی بی عائشہ چواغستدا کورتے او رسولان بی بی عائشہ پجارادا ابو بکر صدیق ناستے او خپدے سترگو کی اوخ کے گرزی بی بی عائشہ ورغلا آواز کئی چو او بجان السلام علیک صدیق اکبر ورت گورینا خبر ورسرن کئی سلام ورننا اخلی بیا ورتے بجان السلام علیک وا بجان زمان سلام ولینا علیک نرا سر جناب رسول اللہ خبر کئی نمد رسول اللہ علیہ السلام کور کے زیشتا نمد پلار کور کے زیشتا اب جان کتم را سر خبر نکیں مولا رغلا مجان کتم را سر خبر نکیں وڑی خور لور اغلا او بی بی کتم را سر خبر نکیں زب پسجد باندی پروزما نب خوراکوم نب اسکاکوما نب سر پورتکوم ترکم وقت پوری چیزما فیصلہ اللہ نیکڑی سر بپورتا نکما ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین مخبان صادرو پلو چول دے کپا دربار تزید رسول اللہ نو خفد و خبگان کی دے زکت منافقان وی دادا شیپ لار دے آغا چا سر بدنام شوار اغیبان تومت پوری شوی دادا ابو بکر صدیق لروا صدیق اکبرم خفدے یوصلوی خرزی بیمار دے جناب رسول اللہ خفدے یوصلوی خرزی اجڑل یوصلوی خرز رسول اللہ علیہ السلام خوراک اس کاک نکی بی بی عائشہ لگیا دا مورتوی اما جان زچب مخیر عالم تاب ما سر دا ملے دا محبت و دا الفت دا رحمت نا ڈکی خبروی تاب ما تا بچے ولروی اما جان تو زمان پس باندے خفائی وایا موروتی بچے چھ رسول اللہ خفرے دوست اللہ خفرے محبوب کبریا خفرے الہ العالمین خفرے زکچ رحمت للعالمین خفرے نو بچے مونگ در نزک خفیو بچے رسول اللہ کل رضا شو نزبم در نرضا شما ماشو می خور تور ترغاڑ وطا اے زمان وڑی خورے تا خوب بغیر زمان خوراک اس کات نکو
اے خور نن دی ول زمانه مخ اړو لې هغه خور ورته وی چې اے زمان خورې اے بل اے زمان مشفقې د عزت نه ډکه خورې جناب رسول الله مرور او خپره زما پلار خپده اما جانم خپدا زم په دې وجه خپېما ککل دی پخلاشو او تاسو خبر کول نو زبم در نظاره گما بی عائشہ مرور او خپدا جڑا کئی ہائی سوران کئی خفگان کئی چی پروردگارا ند جناب رسول اللہ کور تدلے جما نرا سر پلار خبر کئی نرا سر مور خبر کئی یا اللہ سنگ جن دلے یا اللہ جن میں ہلاک شو تباہ شو بل لار نشتا بل اختیار نشتا چی بل ڈڑ تلال شما او ورطو جاڑما ددوارو جانو سردار بی بی دان چگے کے چھے پروردگارا زبان پوری تا تا پسیج دبان پرتے ماں چھتر کم وقت پوری تا زمان فریاد نہیں ہو رہے دلو زمان صفائی دنوی کھڑے خدایا حیرانی مان چال ورش مان چاہتا ہوں جان مان چاہتا دزل حال بیان کمان یا اللہ رسول اللہ مرو دے صدیق اکبر خفرے یا اللہ پلاران خپو موران مرور دے یا اللہ زبدر تسر پسجد کے دم تران مرور نشی برف عرش کے جڑا دان زکنل دا اغناوی سترکو کیوں کی دے چھ دا کمناوی نکاح پا عرش کے تڑلو دا کمناوی نکاح دا محمد رسول اللہ سر تڑلو نن آغے ناوی جاڑی او دا اغناوی پسترکو کے دوخ کو بارال دے بی بی عائشہ راغلا پا سجدہ باندے کے ناستا سارے پا سجدو باندے ہو لگاو یا اللہ زمان چخو فریاد تدا فریاد اوری دن کے میں فریاد اوری دن کے یا اللہ تا لوی غیاسی تا فریاد رسے تدا غمون والا ہونا غم پور تکول کے ذاتے یا اللہ بلالار میں نشتا زمان دا کہا دے چھ سر در تا پا سجدہ ہو لگو مترانا رضاشا بی بی عائشہ مرور او خپدان ہائے سوران پا جڑا کے دان ملائے اتڑلا کل کل ممور والچ بچے سر پور تکال زمان لختی جگرے زمان دزل سرے وہ بچے خود مورے ماں وہ بچے زمان خفگان تا پرزو کی گنا خفگان میں پتا پرزو کی گنا بچے سر پور تکال لگند تو آم خورا او بیاچ صدا اللہ نما فی غوارنو اللہ نغوارا بی بی عائشہ ورطاس کئی چوا مجال نبخور لوکما ددوارو جانو سردار خطبہ الاسطان حمد و ثنا ہوئے حمد و ثنا نبات صحابہ راجم اکرل ابو بکر صدیق و ابو بکران وابو بکران پدے میں پوئی کان چی بی بی عائشہ چنن خفگان کے دا ہائے سوران کے دا تا تا معلوم دا چی دو بی بی عائشہ مطابق خبر بار خلق کئی نیز اورے دیش مونے تو اورے دیش وابو بکر صدیق وایا چستانور بی بی عائشہ گناہگار دو کندا سیاکار و خطاکار دا کندا ما تدا بیان کان صدیق اکبر استرگو کی اوخ کے گئے یا رسول اللہ بی بی عائشہ صدیق زمان لردا زمان دزڑتی کدا زمان حیادا زمان ذات دے زمان خاندان دے آغا زمان عزت دے کزی دیر صفت و وصف حکما خدا مدینی منور خلق نمانی زکا ابو بکر صدیق دو بی بی عائشہ پلار دے کزی دیر صفی و جراؤ کمچ بی بی عائشہ پاک ادا یا رسول اللہ دا ابو بکر صدیق جڑا سوک نمانی بلچانا تپوسو کا ابو بکر وقت انکار کئی یا رسول اللہ مانا تپوس مکوان زناکار او سیاکار دیم زمالور بسنگ خطاکار او زناکار وی
वो अबू बकर प्यासो कमा या रसूल अल्लाह ज़मा सलमान बदलता नज़र शाह उमर फारूक न तपोसो का उमर फारूक सिंह मशवरा दर कदमों पागे बांध फैसला दा दद्वारो जानो सरदार उमर फारूक तमके चिवा उमरान ए फारूक आज़म ता खुद अबू बकर सिद्दीक बयान वो रे दो जमा जड़ा गोरे जमा गौगा गोरे जमा हाय सुरान गोरे जमा हालत और सुरगु की उके तो गोरे यो तरफ त बीबी आयशा लाए तलेला न खुराक कई नस्का कई बीबी आयशा रंग जले शून्य ऊंची शिविदी स्वर्ग और प्रूति दी ए उमर फारूक जमा कसम दे che बीबी आयशा बजान वजनी खफगाना कजत न मरोरे मौजू और सर पुखलान शुमा ए उमर फारूक तमा तो हुआ che बीबी आयशा बगुना करियो कना गलाबे करियो कना दा खताबे करियो कना उमर फारूक दारा तवाया उमर फारूक पर तो या रसूल अल्लाह जमाद पैल्ला बंद कसम वे चकला तो पला रवाने नुस्ता सूर चकला पगंद जैसे उपना जज्जे बाने वर्षी फौर जिब्राइल अमीन आज तहाइल जुड़ के स्ता सूर है दागे गंदा से न बच की जिका या रसूल अल्लाह स्ता सूर पाक दे तम पाके स्ता जिसमें अतहर पाक दे स्ता बदन पाक दे स्ता सूर अल्लाह पर खराब अज़म का बांग हराम करे दे ब्याह तो या रसूल अल्लाह ताबांद गंदा मचन के लिए खुदा पाकस्ता बदल त मचन प्रेरी च दामज बपगन गए नास्ती दामज पपड़े रान नास्ती दाब पन जासत और खबासत बाने नास्ती जमाद हबीब पजामू बांध बन कीनी ए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ज़मान जहान ता न कुर्बान शाह बीबी आयशा स्ता पनिका के अल्लाह संगरा होली या रसूल अल्लाह चस्ता पजामा खुदे मुझ न प्रीति च द मुझ पे बगंदवी नु बीबी आयशा बसंग गंदो खराब शी ब्याह तो या रसूल अल्लाह कलच पे यूसुफ अलैहिस्सलाम बाने बीबी जुलेखे तो मत लगाओ नु दारा तो आया कि बीबी जुलेखे यूसुफ अलैहिस्सलाम बाने तो मत आवाज को दे यूसुफ अलैहिस्सलाम सफाई चौकला द्वारो जानू सरदार वर्ता आवाज कई ए फारूक आज़म अल्लाह देता कामयाब हो कामरान की अल्लाह देता ला बेहतरीन जन्नत नदर की अल्लाह देता दरहम पसेराब के सेराब की अल्लाह देता ता हिदायत नसीब की माता दिलो या रणा राखड़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ता उमर फारूक कुरान वही या रसूल अल्लाह यूसुफ अलैहिस्सलाम वाले कुरान अजीम गवाही कई इनका न कमीसो खुद मिन दुबुरिल फकदबत व हुवा मिन अस्सादिकीन कदा कमीस शान नशरी दिलवी नु बीबी जुलेखा दरुग जनदा यूसुफ अलैहिस्सलाम पाक और रिश्तुन सादिक ले व इनका न कमीसो खुद मिन कुबुलिल कचर कमीस दमख तरफ नशरी दिलवी नु बिया यूसुफ अलैहिस्सलाम दरुग जंदो बीबी जुलेखा सादिक दौर रिश्तुनला फलम्मा रआ कमीसो खुद मिन दुबुरिल अर्कलच कमीज दशान उलिदेशो चैशान अशलेदल रे नो काल इन्नहु मिन कैदिकुन्ना दा रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ता अल्लाह फरमाई che मादा यूसुफ अलैहि सलाम से पे कुरान अजीम बांधे अर्ज के बयान का और यूसुफ अलैहि सलाम में पाक उमर फारूक और तो या रसूल अल्लाह che यूसुफ अलैहि सलाम सफई अल्लाह पार्स के गए नु बीबी आयशा द यूसुफ अलैहिस्सलाम पशान पाक अदा ज़कदा द नबूवत पकोर के दादा रिसालत पकोर के दादा मोहब्बत और द रहमत दौलत पकोर के या रसूल अल्लाह द बीबी आयशा खबर अल्लाह तफरीद अल्लाह बे सफाई बयान की द्वारो जानू सरदार सरगु के उख की गर्जी उस्मान जिंदुरत वे उस्मान इब्न अफान पासा पहुंचत आवाज हुआ
چې بیبي عائشہ متعلق ستا څنګه خیال دی بیبي عائشہ پاکه دا او کنه دا زبار خبر اورما خلق ګن لګیا دي چې رسول الله علیه السلام د خرابې بیبي سره بیبي عائشہ د صدیق اکبر لور باس خبر کیږي چې د رسول الله بیبي د ابو بکر لور دا بدنام شوی دا او بیا رسول الله په کور کې ساتي عثمان ذنورین استا سوال روایات دوارو جانو سردار تا معلومات نشتلے علم غیب ورطا نشتلے اللہ تعالی دویلے اللہ لا خبر کرلے بی بی عائشہ متعلق دا تمام صحابونا پرسان کئی مشورت اغلی عثمان ذنورین استحال بیان کا چی بی بی عائشہ پاکا دو کندا عثمان ذنورین پاسے دو چگے کچی یا رسول اللہ او صحابو تے مخکڑ لے چی پا بی بی مریم باند خلقو تومت او لگاو چی بی بی مریم زنا اکڑا او عیسیٰ علیہ السلام پیدا شو یا رسول اللہ دا غی صفت و وصف و پاکی چاہ بیان کرا دوارو جانو سردار وطو عثمانا کلچ پا بی بی مریم باندے تومت او لگے نو قرآن عظیم او دا اغی وقت کتاب و وحی رب لا یزالے پخپل قوت کامل سر صفی بیان کلا براعت بیان کر طہارت بیان کر بی بی مریم صفی اللہ دا عرش عظیم نرالے گلے دا دوارو جانو سردار تو عثمان ذنورین ہوئے یا رسول اللہ زما خزانے زما خدام غلام نیا پروان ایگانے بیگان دا تمام تان قربان شاہ چہ دا بی بی مریم وصف اللہ کئی پاکی اللہ بیانے طہارت و براعت اللہ بیانے یا رسول اللہ زرد چہ دا بی بی عائشہ دا صفی بم اللہ دا عرش نہ بیان کی دوارو جانو سردار حضرت علی حیدر قرار تے مخچے حیدر قرار علی صاحب اے اسد اللہ اسد الرسول تخپل مشورہ راکا دوارو جانو سردار طرف تا حضرت علی شیر خدا شیر رسول اسد اللہ اسد الرسول دوارو جانو سردار تمخ کر وی یا رسول اللہ تاسو خپکی گے والے جڑے گے والے تاسو خفگان مکوے ہائے سوران مکوے یا رسول اللہ تو یودا سے نبی دیر ولی اجلی ستا قوت ارچا من لدے ستا عظمت اللہ من لدے تو خوبے تاج بادشاہ یا رسول اللہ خفگان مکوے تاسو دپار خز دیر بی بی عائشہ نبا اللہ تاسو لغ بلغ کل خز دے کی دوارو جانو سردار را روان چه پروردگاران خد بم دیروی بی بیان بم دیروی خود بی بی عائشہ پشان بنوی دا زما دا یار غار سور لوردار دا زما دا وفادار یار لوردار یا اللہ تی پا عرش کی صفی بیان کو مالا راکا دوارو جانو سردار کور تلان پا سجدہ باند پریوتا او مخی صادر کے پٹ دے بی بی عائشہ خپل کور کے پا سجدہ باندے پرتلا مخی صادر کے پٹ دے او پسلگو سلگو باندے اللہ تجاری مورے ورغل بچیا سالتے دا سجدے نپور تکا ملاو گیٹا دیو زیشلا دیر وی خفگان دے وہ بچیا تا پغم باندے زماد زرنوی نساسی بچیا زماز خپا دے بچیا ٹول کور در باندے خپا دے بچیا پاسا دا یو گٹ اوبو خو اس کچی مرائے دے لمدشی بی بی عائشہ ورطوئے مان جناب رسول اللہ مرو رو خپا دے دمانا محمد رسول اللہ خفگان کے دے چھ رسول اللہ مرو روی اگر پوری بو اللہ کو بوس کمان چھ ترسورا نیا ساوت لینی او یا محمد رسول اللہ راضی شینی
سجده باندې پرتلا چې زه چاله ورتلې نشم چاته ویلې نشم چاته جړا کولې نشم نه مې پلار جړاوري نه مې مور جړاوري نه مې خويندې رونه جړاوري او نه مې جناب رسول الله جړاوري پروردگار علم تا تبا په سجده مې سرغه پورې لګولې وي چې ترسو پورې تا زما صفای بیان کړی نوي بی عائشہ جاړي عرش عظیم باندې زلزلہ راځي تمام فرشتگان جاړي او الله تعالی سوال کوي چې یا الله جناب رسول الله رحمت للعالمین خبره کول کې نفاق پیدا دي یا الله به اتفاق راغلی دا یا الله د بی عائشہ او د محمد رسول الله جوړه قرآن شوی دی یا الله د بی عائشہ سلګو ته وګورا جړې دو ته وګورا یا الله د بی عائشہ ته صفایو پاکي بیان کا فرشتي الله تا زارګه چې جناب رسول الله جاړي سترګو کې اوخري تمام کائنات خپدي او بو کې میان خپدي مارغان خپدي مایعات او جمادات نباتات او حیوانات خپدي زکه چې رحمت للعالمین خپدي فوری جبرائیل امین تعالی حکم کوي و جبرائیل امین الارشاد او د ابو بکر صدیق تا دروازه وټنګوا چې راځه محمد رسول الله سره یو ځای ودرېګا ما د الله د طرف نه یو خپل پیغام راوړی دی جبرائیل امین تا الله فرمایي چې لاړ شه محمد رسول الله باندې سلام وایا او بعد سلام نو ورته وایا چې بیبي عائشہ دا پاکه دا ورته سر د سجدې نه پورته کستا دشمنان به الله په هغه دوزخ اوسېږي په کوم دوزخ کې چې نمرود او حامان سېدلی دی د دواړو جانو سردار تا جبرائیل امین الله راولېږه ورته یا رسول الله صادر د مخ نه پورته کا پلاو د مخ نه پورته کا سترګې اوچې کا اوښکې پاکې کا یا رسول الله یو ښکلې خبر مې درته راوړی دی و جبرائیل امین وایا بیا دې د عرش عظیم نه د رب رحیم نه مولا کریم نه کوم بیان او کوم خبر راوړی دی جبرائیل امین ورته आवाज کوي یا رسول الله اول در باندې الله سلام وی او بعد سلام نه الله فرمایي چې فوري منډکا بیبي عائشہ سر په سجده باندې ماته پروت او په سجده کې جاړي د جړا د وجنه اوخ کې پزمکه تويږي نه خوراک او نسکا کوي چې محمد رسول الله کومه پوري ما سره پخلا شوی نوي هغه پوري بسر پورته نکما او خوراک اس کا بون کما یا رسول الله ابو بکر رمضان سرکا ابو بکر تو چسترګي دیوچت شوي الله حکم را لګلره الله غیور ذات د بیبي عائشہ پسترګو کې اوخ کې پیرزو کېږي نه الله یو نوې خوشخبری را لګلره دوار جانو سردار تا جبرائیل امین آواز کئی یا رسول اللہ الخبیثات للخبیثین پلیت خزبا پلیتانو سړو د پاره او پلیتان سړی با د پلیتانو خزو د پاره یا رسول الله ته د نبوت مالک د طهارت مالک د وقارت مالک د عزت او د عظمت مالک د لیاقت او نیابت مالک دلوی سلطنت مالک یا رسول الله خراب خز زناکار خز خو زناکارو سړو لبی خراب خبر با د خراب خلقو د پاره او خراب سړی با د خراب خز د پاره پاک خز به د پاک سړو د پاره او پاک سړی به د پاکو خزو د پاره الخبيثات للخبيثين اے حبیبا ناپاک خزب ناپاکانو سړو د پاروي والخبيثون للخبيثات ناپاک خزب ناپاکو سړو لا ناپاک سړی به ناپاکو خزو د پاره والطيبات للطيبين
پاکان سړي به د پاکانو خزلا او پاکان خزه به د پاکانو سړولې یا رسول الله ستا بدل باندې الله نجاست حرام کړی دی ستانه خوشبوئی روان وي یا رسول الله ستا په خوله الله د جنت رزق خوري پاک رزق خوري یا رسول الله ستا خاندان پاک ته ستا ملګری پاک دي یا رسول الله الله وایي چې د محمد رسول الله بدن پاک دی نو رسول الله لمه پاک بیبي ورکړی را اے د دوارو جانو سردار پاسا او ټول خلق ته اعلان وکا چې اولئک مبرؤون مما یقولون الله فرمایي چې دا صفوان بن معطل پاک دی بیبي عائشہ پاک دا صفوان بن معطل دام زناکار او سیاکار نه دی او بیبي عائشہ زناکار او خطاکار نه دا د تمام جهان پاک مور دا او ستا پاک بیبي دا ستا صحابی نه ز پخلایم جنت ورنه پخلا دے اے حبیبه تم ورنه پخلا شا فور یا رسول اللہ من کلاشا او بیبی عائشہ کرا والا چه اے بیبی ستا پا جڑان ستا پا غیرت باندے رب العالمین خیرت کئی بچیا پاسا دبو بکر صدیق آواز کئی بچیا پورتش اللہ پاکی رو لے گلا چیزے صفائی بیانو ما بیبی عائشہ گناہگار او سیاکار ندار اولئک مبرؤون مما یقولون صحابو تاسو ولدا سنوي چې هاذا ابکم مبین دا ښکار دروغ دي مونږ د بیبي عائشہ او د صفوان بن معطل یا د بل صحابي په باره کې داسې خبرې اورېدې نشو ځکه دا ښکار دروغ دي رسول الله علیه السلام په منډه منډه باندې راغی او د سر نه صادر لري کو بیبي عائشہ ته وی چې اے بیبي سر د سجدې نه پورته کا ستا په سترګو کې جړه دا د الله خوښنه ده رب العزت جواب کوي چې بیبي عائشہ له تسلی ورکا بیبي عائشہ راځتان الله راضي شو بیبي عائشہ د شکر دو سجدې ولګولې او دوی چې یا الله په ما باندې چا کوروانو کوم منافق کوروانو یا الله تعالی هغه سزا ورکا چې تاسو کوم مناسب او غسر لایق وي عبد الله ابن ابي تومت و ابخور کړو خو مگر الله ملګرو الله صفای بیان کړه رسول الله علیه السلام کور ته بیبي راوستا صدیق اکبر راوستا دلته خبر راځي چې عبد الله ابن ابي بن سلول بیمار دی رب الرحیم عبداللہ بیمار ہے دو بھائی بچی بیمار دے دو سلول زوی بیمار دے یا رسول اللہ تاسو دعا دو پاراش ہے دعارو جانو سردار چی عبداللہ بن ابی بن سلول لرا گئے عبداللہ بن ابی بن سلول منافق دے دا طول منافقانو بادشاہ و رئیس و سردار دے آگا کٹ کے پروت بیمار دے زلکدلے دے زگونے خلقی نیولی دے سترگے بوٹے روتی دی او جبت نبال دا عبداللہ ابن ابی خضر رسول اللہ علیہ السلام دا آواز کئی آواشم بچی دے آغا آواز کئی یا رسول اللہ دو پلار میں مساخی جنا نن اومر وزد چی جبہرہ بہر دا ساتن نخیجی زنکدن سخت یا اللہ تو ورطا اس پر ہم نظر اگورچ رسول اللہ ورطا دعاو کی دعارو جانو سردان لا سن پور تکل چی اللہ تعلیم بذات صدور رب العالمین رب کائنات یا اللہ عبداللہ بن ابی بن سلول باندے زنکدن آسان کا جبرائیل امین اللہ را لگی چو حبیبا پا خدای میں دی قسم ہوئی اللہ جواب راستی اللہ خبر راستی چو داغ عبداللہ بن ابی بن سلول لے تا پسی خبر کو لے
عائشہ جڑول دا ابو بکر جڑول دے دا ابو بکر صدیق بی بی جڑول دا ابو بکر صدیق خاندان جڑول دے یا رسول اللہ ستاسرگو کی اوخ کے دروسی دے دلا ستا جڑل دی اللہ وی دا منافق دے دبارہ کے ماتا سوال مکوات دوارو جانو سردار ہوئی چھے اے پروردگار علماء دیو صادر زما پتر باندے اچولو ما سر احسان کرنے زبداغی بدلکے دد پار صادر ورکما او دت بے بکما د محمد رسول اللہ بدلچ دنیا کے خلاص شی رسول مقبول د سرن صادر ورکا کمیسی ورل ورک چی اللہ زما خیر دے خو خدایت عبداللہ بن عبی بن سلول سر احسانو کا اللہ ورطوی حبیبا داس خلق نبخم دالوی منافق دے منافقان نبخم تر قیامت پورے بزد سرا اگر زورو اگر زیادی کومکم چیزما دو خدای سر مناسبوی دوارو جانو سردار والا دعا غوانی اللہ ورطوی حبیب ما تلاس دبارک مجوڑا کوا زما دی پخپل ربوبیت قسم وی اے حبیبا سادوا د په حق نه منظورو ما الله وی زما د قسم په خپل ذاتی کدی به او بخما ما ته د عائشی جرا معلومه ده او ستا جرا معلومه ده د ابو بکر سترګو کیو کی معلومه دي دوار جانو سردار لاسونه جوړ ک چې الله ته دی او بخا یا الله د سره احسان وکا الله ورته حبیبا ان تستغفر لهم کتدل بخن غواري او لا تستغفر لهم یادل بخن غواري وان تستغفر لهم 70 مره کتدل او یا زر زل کرته بخن د مغفرت غواري الله فلن يغفر الله لهم داس خلق ته الله چې ارغز بخن کوما دوارو جانو سردار چې سو وخت بخننا الله منکا دعا نه منکا سوال نه د په حق کې منکا یا الله سے وباسا او د دې دنیا نه پنا کا دوارو جانو سردار چې سمان دعا وکړه عبد الله ابن ابی بن سلول نصالا مگر جبه بہر فاتدا تمام خلق حیران دی چې عبداللہ بن ابی خود رسول اللہ علیہ السلام سر جہادونو حجون کول رسول اللہ علیہ السلام سر منزونو روجی کری دی یا اللہ دا عبداللہ بن ابی بن سلول جب سنگ باردا دا مرن باطن بدبوی روان دا رسول اللہ علیہ السلام چکل دی علم بیدا نورغی چیز جنازہ کوما اللہ واللہ جبریل لو لے گا چی اے حبیب لا تصلی علی احد منهم مات اے حبیب بدبد جنازی من کے زکچ دا منافق دے او توستا عائشہ جرول دا دوارو جانو سردار قبر لورزی او قبر باندے ادریگی رسول اللہ تا جواب رازی خبر رازی نہیں رازی یا رسول اللہ لا تقم علی قبر دا سے منافق پا قبر بنا تقریر کے نبا پہ قرآن وے نبا والا مغفرت غوارے اے حبیب دا سے خلقو قبر کے بنود رہے دا سے سڑی لب دعان غوارے دعارو جانو سردار دا من نمن شو مغفرت نمن شو بیاد قبر دودرے دو نمن شو رسول مقبول لا سن جوڑکل چی اللہ ماہل سادر ورکڑ دے پل کمیس میں ورکڑ دے آغا بے کفنی داغی پوسلو خاطر معاف کا دوارو جانو سردار اللہ آواز کئی چی حبیبہ دا منافق دے منافق لرمے اغا خراب دوزخ سات لے دے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار اے حبیبہ منافق لا خراب دوزخ دے امد لسات لے دے دوارو جانو سردار ورطو یا اللہ ما خود
کفن د پاره خپل صادر ور کړی یا الله دا غي بس بندوبس کیږي الله ورته حبیبا ستاسو صادر خبر کې بدل هغه واخلما هغه جنتونو کې سنبال کما عرش کې به سنبال کم لوح محفوظ کې به سنبال بیت المعمور کې به سنبال کم اے حبیبا زبدت د اور جامع ور واغلما یا رسول اللہ تے جڑولے دا آئیو منافق دا پارا تر قیامت پورے زب ورطا اور دا دوزخ پا قبر کی گیدما زب دا کفن دا اور واغلدما تمام منافقانو تب دا دوزخ و دا اور کفن اغلدوما آن تر دے چے دا تبم دا دوزخ کمیس ور واغلدم دا خور پزیب دتا اور اس کروٹ کے لمبے گیدما دا کفن پزیب ورطا دا اور کفن واچوما اے حبیبا زب پدا غماران مسلط کما چی پا یو گینتا کی بسلور سوا ٹکون ورکی ار یو ٹک چی با قبر کے ماردل ورکی نو دا آواز با عرش ترسی چگو پر یا بیتر عرش پور رسی اے حبیبا دی با ار ٹک سر ایرکی گی لمب کی گی اے حبیبا دا منافقانو دا پارا معذاب قبر مسلط کرے رہے ما والا قیامت کے سخت عذاب مقرر کرے رہے اے حبیب عبداللہ بن عبی دا یووی منافق دے حبیب واللہ اللہ قسم خری چے اے حبیب زماد پخپل ذات قسمی چے تے جرول زبدی دا قیامت پور دا سے اجرو ما چے تمام برزخ والا خلق بددن عبرت واخلی خو عبرت غسل بیا فیدہ نکئی بعد قیامت نو حساب و کتابنا زبد اغا دوزخ تا اولیگم چه اغا دوزخ خراب دوزخ وی ورکے نمرود نوی فرعون و حامان نوی ورکے ظالمان و بدبختان نوی دا سے خراب دوزخ تا بے اولیگم چه اب میں فرعون لمچرتا ورکلی نوی دوارو جہانو سردار تا اللہ فرمائل چھ منافقان داستا دشمنان دا قرآن دشمنان دا حدیث دشمنان دا ملت و شریعت دشمنان اے حبیب استا دشمنان دی دا قرآن دشمنان دی اے حبیب زبم ورسر دشمنی کوما دوارو جانو سردار دا دوانم منشو چھ منافق لغ دعا مغوارا دا منم منشو چھ پا منافق باندے بمن کے دوارو جہانو سردار دا قبر دودری دونے منشو چے دا پا قبر بانے بلو دیگی زما قسم نے دوارو جہانو سردار فرمائی چے زبا دا قیامت پورل طولو خلقو لکاو سرور کوما خو اللہ من کرم چے منافق لبکاو سر نور کے زبا شفاعت کوما خو اللہ دا منافق دا شفاعت نمن کرما زبا شفاعت رس کو موجڑا انگولو منت بدا اللہ در کے کوما خو اللہ ویچے دا قیامت پورت بمات دا منافقانو پبارک نجارے رب کریم دا منافق دا منافقت نخلاص کا یا اللہ من دا منافقانو منافقت نخلاص کا ظالمانو دا ظلم نبچ کا شریر و شرارت نبچ کا یا اللہ من دا شیطانانو دا شیطانت نبچ کا یا اللہ دا چاکو روان مکے یا اللہ دے چاپ کور کے فرق و بی اتفاقی پیدا لکے تمام بیبیانو تا مینو خوینو تا زما جڑا دا زما زاری دا چی اللہ تمام بیبیانے دا بیبیائشی پشان دیندار و پرددار کا اے پروردگار عالمان سومر بیبیان چے ستا دین اوری او ستا دا دین نصیحت اوری یا اللہ اغا بیبیانے دا فاطمت الزہران دا بیبیان شے او دا خدیجت الکبرى سر او زیپا بہترین جنت کے اولاران و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.